د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر رحم کوونکی او مهربانه دی. ټولو قدرمنو کتونکو او لیدونکو ته سلامونه او درناوی، او ټولو هغه کتونکو ته هم مبارکي وایو چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټله. نو ټولو ته دې په بیا مبارک وي، او ان شاء الله تعالی الله ته به دعا کوو چې راتلونکي نورې لوبې هم د افغانستان ټیم وګټي او همداسې پر مخ لاړ شي او بریا یې نصیب شي. ملګرو، نن څنګه چې ما مخکې هلته په خپل د فیسبوک د لارې هم لیکلي وو، نن را سره په سټوډیو کې ډاکټر داود میرکۍ صاحب میلمه دی. ډاکټر صاحب په امریکا کې اوسېږي او په یو پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی دی. خپله په امریکایي پوهنتون کې استاد و، اول ته تدریس کوو، خو بیا خپله دا ډاکټر صاحب لیکوال هم دی او د مختلفو تلویزیون د لارې شنونکی هم دی، سیاسي تبصرې هم کوي. نو ان شاء الله تعالی د هغې څخه به سوالونه کوو. لومړی به هغه تاسو ته سلام او دعا وکړي، بیا به ترې وروسته خپله لومړۍ پوښتنه وپوښتم. ډاکټر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او درناوی ټولو تاسو ته په سټوډیو کې او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم، او د کرکټ مبارکي هم طبعا ټولو دغه ورونو ته خویندو ته وایم رب د افغانستان په هر څه کې سرلوړی لري، په دې هیله چې وطن کې د خیر اوبه تویې شي او یو نورمال حالت منځته راسي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب د اولنۍ پوښتنه لکه دا خو لکه ډېرو رسنیو د لارې خلک کوي، خو چې پرې ستاسو ته دا پوښتنه زه وپوښتم، په افغانستان کې د ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت څخه د نورو هیوادونو مقصد څه دی؟ خبره داسې ده چې لومړی خبره خو دا ده چې دوی د دوحې د اګریمنټ په اساس باندې خبرې کوي. د دوحې اګریمنټ چې د امریکې او د طالبان ترمنځ وسه، په دې هوکړلیک کې لیکل شوي وو چې دا د افغانانو ترمنځ به خبرې اترې کېږي، په یو نظام به سره توافق ته رسیږي، بالغه به چې هر څه دوی خوښه وکړه یو ټول شموله حکومت به منځته راځي. نو دوی معیار دغه چې د خبرو اترو چې تر یو اندازې هغه هوکړلیک ده، خو بل اساسي خبره دا ده چې تل بهرني قدرتونه، واړه و غټ سیمه ییز قدرتونه، دوی دغه خبرې اترې چې کوي چې ټول شموله په دې باندې نه دي چې دوی د افغانستان د خلکو دغه مملوړه دي. دوی فقط غواړي هغه مهرې خپلې شل کلنې لاسته راوړنې چې دوی ورته وایي چې هغه محدود اشخاص چې 200 نفر و چې یو ورځ به وزیر و، بله به والي و، بله به سفیر و، چې هغه کسان ځای په ځای کړه او خپلې ګټې چې دي هغلته وساتي. نو مشکل داسې ده چې موږ یو سترې بدبختي سره 40 کاله مخ وو، هغه داسې و چې ټوله نړۍ کې چې د هر هیواد خپل ملي ګټې درلودې. یوازینی هیواد چې ملي ګټې نه درلودې او نه چا دغه درلوده د جرأت درلود چې ملي ګټو خبرې وکړه، هغه افغانستان. یو کله چې مملکت یو دغسې یو رمه شپون ونه لري، لیوان د هرې خوا نه راځي، خوله په لګوي، هر څه چې غواړي هغه کوي. نو دغه چې دي تقاضاوې، دغه فیصله ډیمانډز چې دي چې موږ دا غواړو، څوک نشته چې ووایي چې هلکه ملک خو زما ده او دغه اختیار ته څنګه ده کې دغه متل ده که نه وایي ګیره ما اختیار دی مولا. نو ګیره د ما د ډیمانډز ته راکړي چې هلکه داسې به کوي داسې به کوي. خو متاسفانه څه چې واقع شوي ده د یو ورځې خبر نه ده. موږ یو تاریخي بدبختي کې واقع یو چې د 20 کلو نه دا یو کلتور پاتې، خصوصا د 20 کلو کې خو چې دا یو کلتور پاتې شوی. د 50 مملکتونه هلته و، فضا د افغانستان نیولې، د ځمکو، د افغانستان د خلکو، بندیخانو، د تورچر و چي وژنو، ټول د دوی په لاس کې و. نو دوی ته چې دا څوک نه نشي ویلی، د دوی خو عادت شوي نه دي په نه باندې چې موږ دغه غواړو. نو دوی د خپل مهرې غواړي، خپل هغه کسان غواړي چې دوی د منافعو استازیتوب وکړي، د دوی منافع مدافع کړه او د دوی استازي اوسي، نه د افغانستان د ملت. ډېر ښه ډاکټر صاحب. بل سوال به داسې مطرح کوئ، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د افغانستان ستونزمن وضعیت ته د حل لاره موندلی شي؟ طالبان
خو اول دا چې لومړی خبره چې هر انسان چې یو عمل کوي یو څه چې غواړي وکړه په هغه کې دغه هیله د کولو ده یو انټنټ چې انګلیسي کې ورته وایي چې انټنشن دا عمل غواړم چې وکړم انټنشن شته د دوی په دغه کې د دوی په دغه ستا پلان چې دوی لري د خدمت جوګه دي دوی غواړي چې خدمت وکړي دوی غواړي د افغانستان د ستونزو نه وباسي خو مشکل داسې ده چې افغانستان خو یو وړکۍ پروژګۍ نه ده افغانستان خو مثال توګه سره یو وړکۍ مثلا چې هلکه دا شی به واخلم په دې باندې به کېدم انشاءالله دا خبل به رفع شي افغانستان یو ملت ده دلته په میلیونو خلک اوسي دلته یو ډېر بدبخته اوسنی تاریخ تېر شوی شاوخوا یې لیوان دي ګاونډیان چې یو ښه نیت نه دي ورته نو د دې لپاره چې ضرورت هغه ده چې یو ستر مشکل چې د طالبانو ده او تر نن ورځې پورې دا 20 کاله زه همدغه ورته وایم کم تر کمه دا 12 کاله دوی ته دا وایم چې دوی یو اساسي مشکل لري چې هغه ده چې دوی غوږ نه نیسي درته وایي غوږ نیسي سر درته ښوروي خو داسې ښکاري سر چې ښوروي په غوږو کې چې پومبې ایښي سر ښوروي او دغه چې غږ نه ورځي یا ګوتې غوږو کې ایښي چې خبرې کوه زه سر درته کوم څه چې وایه وایه اما چې ورته چې وسړی مونږ خو دغه درته ویلې دغه دلیل د دې لپاره چې شی مونږ خو دغه ویلې دغه باندې ولې کار ونه کړو مثال توګه سره څو میاشتې مخکې که فکر و ما یو د زوم باندې یو پروګرام جوړ کړ په دې کې ما وویلې چې موږ یو ځایناسي حکومت ته اړ یو چې دې ځایناسي حکومت کې څو شی منځته راسي لومړی چې تشه د قدرت منځته رانیسي تشه د خدمتونو دغه موجوده نه اوسي او دغه سایکل د خدمتو چې ده او خلکو ته یو وهم یو پیدا نشي یو ګبنۍ خلک ونه نیسي چې ونه تکتي چې دا څه لکه طالبان خو دا 20 کاله چاله بلا راځي د انسان په څیر چا نه ورته کتل دا ټول نړۍ میډیا پام دی نو خلک هم چې خصوصا د ښار والا خلک کابل خلک داسې دي یو وهم چې طالب کراغه دي ټول تارومار کا په اصطلاح نو په دې اساس باندې پلان موږ دا چې یو ځایناستی حکومت دا نه چې موږ به کینو د کې به امارات بنئ یا هر څه بنئ یا دوی به څوک په دې کې نه شماري موږ فقط هدف د دې یو خدمت یو لارښوونه وه چې بل دفعې څوک ونه وایي چې تاسې دغه د کسان چې د علمي خلک وایي دا وایي تاسې هېڅ ونه کړه بیا مسؤلیت هم په ځمکه باندې وغورځېږي نو بیا کله چې موږ دا وکړه قطعا ډېر ملګرو چې د ګیلې قصې شروع کړې چې هو فلانکي خو پاچاهي اعلان کړه او داسې څه او هغسې څه اخر ما ورته د پاچاهي د تاسې باندې مبارک وي دا هم د دې لپاره وکړي چې تاسې لاره در وښیي څه کول پکار دي و دغلته چې راغلی یو دم ټول خلک په تېښته کې سول اوس په وزارتو کې څوک شته نه په دغه کې دغه 420 شبخانه کې وایي 200 ډاکټران یو ډېر محدود ډاکټران پاتې دي یعنی دغه خلکو ته هیله هم نشته بله مسله داسې ده چې موږ دې ته ډېر زیات وویلې دغه وخت رئیس هم دغه زه ورته وایم دغه ټویټرو کې هم زه ورته لیکم مستقیم تلیفونو کې هم خبرې ورته کوم لکه چې متاسفانه نه دي ته تاسو یو کاري پلان ولرئ یو هر کار چې سړی کې یو پلان سنجي بلې پلان له مخې اول ریسورسز ګوري چې زه دغه مثال توګه سره څوک وایي چې زه خو د کابل نه قندهار کې په خپل شخصي موټر کې ځم څومره تیلو ته مې ضرورت ده دومره مې تیلو ته ضرورت دومره خوراک ځان سره اخلم دومره چای ځان سره په لار کې تګی نسم داسې وکړم هغسې وکړم که ساړه شي جامې دا برخه د پلان ده بیا دا چې د کابل نه قندهار ته رئیسم چې کوم سړک ښه ده کوم چېرته کندې دي په کچه لار لاړسم په قیر لاړسم قیر شته نشته دغه ته ستراتیژي وایي دغه پلان جوړول بیا دې سره ستراتیژي جوړول چې دی یو اساسي کار ده د حکومت هم همدارنګه چې ته کاري پلان ونه لري اول دا چې ته دې ته وایي یو سټرکچرل اوورهال ورته وایي سټرکچرل اوورهال دا معنا چې ټول سیستم ته وګورې او که څه خرابیان دي څه شی زه وکړم وزارتو کې څه مشکلات کوم ځای ته شی حل کړم کوم په سټرکچر کې په سلسله دغه خدماتو کې څه تغییر راولم په دغه امپلیمنټیشن سطح کې تغییر راولم دا ټول شیان دغه کې یو دوهمه خبره دا ده موږ او تاسو یو ټوله نړۍ کې دا رواج ده کله چې یو نوی حکومت راسي نوی بهیر راسي هغه راسي اول شی دا کېږي چې اول څوک پوښتنه کوي چې وروره دا مشر څوک ده دا مشر څوک ده چې راځي موږ ته یو خبر وکړي یو هیله راته وښي یو دغه راته یو لارښوونه راته وکړه یو دا وکړه تر اوسه پورې دوی مشرتابه چې دي په اصطلاح
نه ادرس معلوم ده ادرس داسې معنا چې سید قندار کې ده نه یو ورور چا مخ لیدلی ده خو یو عکس کې یو نه چا نوم دغه لیدلی ده دا د نه د غږ اورېدلی خبره داسې چې او بیا بعضې داسې خبرې بعضې کې چې نو دا د امنیت مسله وروره امنیت څه معنا تاسې دا سړی راوباسئ چې ملت چې ټول په تېښته کې ده د افغانستان نه د موچي نه نیولې تر مشره پورې ټول خواهشات لري چې څه وخت امریکا ته لاړ شي څه وخت اروپا ته لاړ شي خلک په دې کې نه دي دې ملک کې څه وکړه دا او که د مشکلات وي ستونزې وي د امنیت وي چې تاسې خپل مشر نه ساتلی نو بیا خو دلته خو ستونزې دي نو که دوی غواړي که نه غواړي دوی مجبوره دي چې په یو نه په یو ډول سره دوی دغه مسلې د پای ټکی کړي مشران معلوم شي او بل دغه سیستم دی جوړول چې دا دلته د عربو دغه رئیس الوزرا فلانکې د چی شي استعمال کې چې خلکو ته معلوم شي وي یا دغه تنمیږي دغه دلته خو چې دا هغه شي چې د عربو ټکی د خو د اسلام سره ارتباط نه د خو ژبه ده عرب کلتور کې افاظ خلک تاسو د پاکستانیان دغه نه دي لیدلي عرب نه دغه نه لیدلي د جنوبي اسیا خلک په اروپا د کې ټول پر روان کفن اغوستي بوجي چې دی هغه تر کو پورې بیا دغه کړي چې دا ولې غوندي ولا دا خو اسلامي ده نه اسلامي نه پیش اسلام هم دغه شی عرب اغوسته د اسلام سره ارتباط نه لري ونه دغه شی باندې چې عربي نوم دی دا څه معنی دی لومړی وزیر ورته وایي لومړی نظیر صدر اعظم ورته وایي یا شی چې رواجي خلکو ته معلوم وسی او د بیا نو نیوکه مکه چې څو پیش مله کې ما په تلویزیون کې ملکه وروره تیر خو دیموکراسي د هر بلاد چې و خو یو فاسد سیستم و اوس تا دیموکراسي چې نه دي نه چې موږ بلدم نه یو سره تاسو مولاکراسي راوسته نو دلته خو چې دا خلکو بیا غواړي چې ښه مامور مولا رئیس مولا وزیر مولا یعنی مملکت کې خو نور خلک هم شته مولا خو یو وړکې فیصدي دا معنا نه چې مولا حق نه لري سل فیصد حق لري او یا بعض مثال توګه زبادي خلک خبرې کوي د دې مشران چې موږ مبارزه کړې دي کې شک نشته خو مبارزه ما ته لیکلي غریب کړي توپاکې پوګاو او ته خو چې یا اچې د ټي وی نو تا خو چې نه په مبارزه کې برخه اخیسته نه غیر مبارزه کې او بل دا چې زینو یمنګ چې دی د فرعون په ناس کې مبارزه کړې د امریکا او د اروپا د مابین نه چې خلک بندیخانو ته برابرې ده دا تاسو وخت ویل فلانکې چې زم کوم چې پروفیسور پونتي او زه پروفیسور ما په پونتون کې د وو مختلفو مضمونو سبق مې ورکاو د سیاسي علوم نه نیولې ته استراتیژیک منیجمنت پورې اما کله چې زه په سپټمبر 11 وروسته یوازینی مسلمان یوازینی افغان وم چې تلویزیون ته راغلم ته مې دا شی ستاسو کړي خپل کړي دي په نور خلک باندې کوي مې دا ډیر زیات کمپلیکیټډ ډیر مغلق دا چې یو سړی یو سوري نه د افغانستان نه نشي کوي کله چې په افغانستان حمله وکړه ما دې په ضد باندې غږ چې ما خپل استاذي له لاسه ورکړ بیا لاړم افغانستان ته د دې جنایات مې ټول درج کړ نړۍ ته مې راوړ بیا مې د استعمال د یورانیم اسلحې چې د افغانانو باندې خصوصا پښتنو باندې استعمال کړ مختلفې اسلحې چې اوس نن سرطان او د نور سوی شکل اطفال ځینې پیدا کی دا ما نړۍ کې افشا کړ 2004 کې چې بین المللي محکمه و د جورج بوش مقابل کې زه یو د شاهدانو هم د جورج بوش مقابل کې نو خبره ده چې مبارزه خو یې توري کسبینه بیا چې دغه 2012 نه چې دغه 12 کې زه دغه راغلم د قطر نه زميلمان نمرې چې دوی دفتر خلاص کې چا سلام نه ورته چودارېده زه ورغلم قطر ته ورسره کېناستم کله چې دلته راغلم اولین شی چې و د امریکای فدرالي پولیس را راغله دغه وکړه د څنګهږي ورقه را تراول چې محکمې ته راسه خدای بچ کړم د مور دوای بچ کړم او د خدای خاصه مې رونی کړي زندان کې دا خبرې دي چې کې او فلانکی مبارزه کړي کوم ځای نه کړي چیرته و شپې چیرته کولی دا خو نه په میدان کې وروره نه په پکتیا کې نه په ننګرهار کې نه په خوست کې نه په دغه کې هر چې و نو خبره لنډه ده چې وګ نیول چې دی یو انساني دغه د ضرورت ده یو برخه د انسان د نورمال ژوند ده ماشوم چې غوونه نشي لارو مور لړمون خلینی کشه چې غوونه نشي مشر ته دغه حالات خرابېږي د کور مشر کې چې غوونیونه نه اکور چې د غیر نورمال حالت دزي کلی کې چې د مشران خبر د غوونه نشي او لو پریش روسي واړه کته په تمنډي وایي دا کله چې
ګډوډېږي دغه ټول چې دي د غوږ نیول چې دي یو اساسي شی ده او دغه چې د شرعي ډول هم چې راوړی صحیح طریقه ده اسلامي انساني طریقه او موږ تاسې پښتانه یو او موږ تاسې پښتنو کې چې دغه ده که نه یو څوک چې چا سره چې خبرې کوي یو مشر کشر معلومي عزت معلومي او نیت یې توکي تا ته دومره دغه کوي چې ځان توپ ته ورکړه تا ته د پښتو لپاره ما دغه ته واضح ویلې مالې ګورې ښه 1.5 میلیارده مسلمانان دي او زه مسلمان یم کافر خو نه یم نورو مسلمانان دي وروره ما چې تا ملاتړ کوي دې لپاره چې پښتون یې واضح یې درته څوک خفه کېږي خوشحالي ما د پښتون په حیث تا ملاتړ کړی نن زمانه ستا ملاتړ کوم پښتون باندې نه چې ته ښه مسلمان یې مانه یا ته نه ښه مسلمان نسته والله بالله تعالی ثم بالله چې خپل دغه د عقیده په بنده کې په لوی دنیا کې وي اما تاسو چې زه وایم الله چې تکړه خو پښتون تا چې ماته چې خو تا شرم بیا ماته پاتې کیږي بالکل تا چې دغه چې بې عزته چې خو شرم ټولول خو بیا په ما باندې دي کله چې په میډیا کې مونږ چغې نارې وهلې او د شمال ټلوالو لنډغرو به راتلل خبرې کولې خو مدافع چا کول خو ما کوله نورو کوله دا په دې باندې دوی نه پوهېږي چې شرم ټولوله ترې همدغه بدبخته پښتانه دي چې بیا دغه پوګه چې راځي ډاکټر صاحب زه کله یوه خبره کوم زه همیشه لکه د څو کله مې په د لایف پروګرامونو کې ویلي چې د طالبانو ګټه او فایده یوازې طالبانو ته رسیږي خو خدای نه غاسه که دوی کله شکست وخورو نو تاوان بیا ټولو پښتنو ته یو ځلې بیا ورسیږي دا ستاسې خبرې په دغه مې دا خبره وکړه زه یو بل سوال کوم نه خیر سره بیا اساسي هم راخلو لاندې دی ولې د نړۍ حکومتونه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني دې کې خو لږ څه رڼا پې تا واچوله خو که لږ نور یې واضح شي داسې ده چې لومړی دا ده چې په انګلیسي کې دې ته وایي cost benefit فایده او نقص cost benefit analysis ورته وایي په ډېر مسلکو کې دا لکه مثال انجینران هم دا استعمالوي دغه نور مسلکي خلک هم چې یو شی کوي ولې دې فایده او ګټه ول وګوري چې څومره مونږ فایده له څومره ګټه بزنس هم چې جوړوي وایي ښایي ما cost benefit په دې کې څه دي زه دومره پیسې انویسټ کوم په دې بزنس کې که زه ما ته وخوړه څومره دغه ناکامه شم څومره پیسې به راته دغه شي که د فایده مې شوه په دومره مدت کې څومره پیسې ګټم دې ته cost benefit analysis وایي هر ملک چې غواړي بل ملک په رسمیت وپېژني دلته خپلې ګټې اول ګوري چې دې ګټه څومره ده هېڅ څوک چې د بل له غم نه مړه نه دي هېڅ څوک دا نه دي چې دغه پاکستان چې هغه وخت کې دغه ملا سید ضعیف چې نیولی و ده ورته ویلي و چې تاسې څه رقم مسلمانان یاستئ چې موږ زمونې اوس امریکایانو ته ورکوي هغه ورته ویل چې موږ ته د پاکستان ګټې لومړی دي آیا فرضاً په افغانستان چې حمله کېده یو درجن خلک دغه مشرف راټول کړي او هغه ورته ویل چې پاکستان فرست چې لومړی چې ده د پاکستان مسله دلته چې ده د خلکو ملي ګټې دي هر ملک چې د خپلې ګټې به ګوري د خپلو ګټو په اساس به دوی فیصله کوي نو اول دا ده چې غیر ګټو نه بله مسله دا ده چې دلته یو انټرنیشنل سیستم ده یو بین المللي سیستم د نیشن سټیټس ده دلته مشر کشر هم پکې معلوم ده زورور هم پکې معلوم ده او هر ملک چې دغه کیف ریکوګنیشن یا دغه لپاره د رسمیت لپاره هڅه کوي دی اول دغه مشر دی دغه ته ګوري زورور ته ګوري چې هغه امریکا ده چې که زما دا وپېژنده ما فایده د طالبان د حکومت د پېژندلو سره د ما نقص د امریکې نه څومره یې راته که فکر وي کله په افغانستان باندې چې امریکې حمله کوله د دې لپاره چې څوک مخالفت ونه کړه خصوصا چین چې په افغانستان په ګاونډ کې و هغوی ته په 2001 کې اجازه ورکړه چې WTO ورلډ ټریډ ارګنایزیشن ته داخل شي یو د دغه نه انسنټیو نه یا فرضاً په عراق باندې چې دوی حمله کوله عراق باندې ډېر ملکونه و چې فقط 15 عسکره 10 عسکره سرتیري به دوی ته ورکړه خو په یو وخت کې څو بیلیونه ډالر ورکړل چې وښیي چې دا یو نړیوال کولیشن و چې په عراق هم حمله وکړه دغه کولیشن بلدل دغه یو طرف نیول دغه مقابل کې درېده دغه مسله دوی لپاره ډېر مهم دي دغه په دغه کې په د ملګرو ملتونو کې دا هڅې چې روانې چې دوی مخالفت کوي چې طالبان حکومت په رسمیت مه پېژنئ دا مه کوي دلته همدارنګه غیر دې مسایل نه دلته هغه مسلې هم دي دغه دي د تقاضا هم دي چې دوی د تقاضاوې طالبان لري مثال توګه سره د دوحې په هوکړه کې هم ډیټیل خبرې سوي دي او دوی هم ځینې وعدې کړي دي مثال توګه سره غرب خو معمولا چې خبرې کوي دې لپاره چې خپل منافع
دغه کا مدافع کو الته دخیل اوسي په مسله کې هغه مسلې یادوي کوم چې دوی لپاره ګټوري مثال توګه د ښځو حقوق د دې حقوق د هغه حقوق خو تر یو حده پورې چې دا و د دې لوبه کې تر یو حده پورې دا د کې دغه مشته وزن مشته مثال د نجونو مکتبونه دي د نجونو پونتون ته تګ دا خو یو نورمال حالت اوس مثال توګه سره دوی چې کله راغله هغه ته وایي موږ اسلامي حکومت جوړو درسته ده اسلامي حکومت جوړوي خو خبره داسې ده چې اسلامي حکومت ډز په ښځو باندې دا دغه د ریسټریکشن ښځو باندې دا ولکه اسلامي خو تنه ښځو پورې تړاو نه لري اسلامي خو چې ده اسلام خو ډېر دغه دین ده چې دې کې مادریشن کې وسط ده ډېر پراخ فکر غواړي انسان ته حق د ډېرو شیانو ورکوي تحصیل نه د هر څه یو د انسانانو لپاره اسلام جوړ شوی نه د غرو د ونو لپاره نو دوی یو دم خیز وهل چې دغه ځان ته بل مسله دا ده چې دوی خپل ځان ته کوی کینلی ده هر عمل چې دوی کوي دلته خو سیاست چې شته ښه ټوپک مې ونیوله خو دغه ساتنه دې چیرې چې ټوپک نیولي دي د ساتنه ټوکې نه غواړي ته مجبور یو لوبه وکړې سیاست څه معنی سیاست دا معنی چلول ته به ګورې چې هغه څه کوي لکه دغه لوبه چې کوي کوم د خلک بلد نه د ځینې خلک چې د تلویزیونو کې ګوري قمار چې وایي هغه چې وایي دا دلته ورته ګوري ښه ده خو دا راټیټ که زه به څه ورته کوم دغه یو لوبه ده دغه لوبه ته داسې چلوي داسې کار نه کوي چې ځان ګرام دغه کې په دې کې تا څو ګرام کا چې وایي چې فلانکۍ خو ته پړ شي پکې او فلانکۍ په دې کې پړ ده او دغه دا باید نه وایي کړي ته باید داسې شیان وکړې چې هغه خپل شخصي خواهشات شخصي دغه د درد یا قهر چې دی هغه یو خواته کړي د ملت منافع چې دی دا به سړی مخکې دغه وړاندې کا د دې باندې چې دا څه کړنې چې کوي یا دوی کوي باید داسې کړنې وکړه چې نورو لپاره دلیل دې پیدا نه کړي چې نه تاسو په رسمیت نه پېژنئ ځکه داسې اوس بله مسله مهمه دا ده چین چې ډېر خبرې نارې ولې چې چین چې د طالبان په رسمیت پېژني تر اوسه نه ولې نه ځکه چین هم خپل ملي ګټې لري دلته چې د چین کې شرقي ترکستان یا د یوغور مسله ده چې د میلیونو مسلمانانو کنسنټریشن کیمپ کې اچولي دي او هغوی پوهېږي چې د یوغور مسلمانان دلته هم غړي وو دلته هم د دې ځنه جګړې ته تلل دوی نه غواړي چې داسې چانس ونیسي چې دلته ستونزې ځان ته پیدا کړي یو دوهمه خبره دا ده دوی چې یو څو ځای په رسمیت پېژني دوی نه غواړي چې هغه هلته سټیبیلیټي موجود نه اوسي ارامتیا موجود نه اوسي یعنې څه معنی سټیبیلیټي دغه شی چې دلته د مقاومت نارې چې مقاومت دا چې دې کې ټول چې دي دغه ګرم دي طالبان مشرتابه ګرم دي دوی ټول افغانستان ونیوه او پنجشیر ته خاص حیثیت ورنه کړ باندې ورنغله که پنجشیر باندې یو دم د نور افغانستان د ولایت په شان ورغلی نه بوس نه مقاومت نه بچغه نه بناري نه به انستابیلیټي و دغه قصه چې برابر کړه دلته چې اوس په میډیا کې نن زمان خو میډیا لوی رول لوبوي دا قصې چې دغه ځینې مملکتونه دي نه ویل چې ګورل ته خدای انستابیلیټي دا په امنیت امکانات هم نشته د ستونزې منځته راځي نو په دې اساس باندې پیژندنم چې د کومه ګټه مونږ ته لري روس همدارنګه روس چې افغانستان کوم خاصه ګټه نه لري افغانستان کې ګټه د روس دا چې د تروریزم مخه ونیسي او دغه د ریفیوجیانو د ماجرو مخه ونیسي تروریزم څه معنی چې د طالبانو ته خوشبینه و چې داعش مخه ونیسي داعش خو طبعا د غربیانو پروژه و او دا په یو نه په یو ډول سره کاروي او روس هم دې ته ګوري ځکه روس خپل منځ کې مشکلات لري چچنیا او داګستان او دا مسایل کې چې دالتم چې دغه پیسه دغه دي د رادیکال خلک موجود دي ته مشکلات پیږي دي نه غواړي چې هغه مشکلات چې دغه شي یا فرضاً داسې ایلیمنت په طالبان کې موجود دي چې الته غوي سره مرسته وکړي په عین حال کې چې دا پاکستان هم چې د خپل د پاکستانی طالبانو ستونزه لري دی نه غواړي چې افغانستان کې د حکومت پر رسمیت وي یو خالص دی امر چې د انګلستان او د امریکا نه راځي چې انګلستان امریکا وغواړي پاکستان چې د ټکایم نشي پکې ویلای په عین حال کې خپل منافع ګوري چې خو ورور ته دغه مې په رسمیت وپیژنده قومي لسیدل قبل دو ورده بل هم دغه مولایان ما ترجیږي پاکستان کې هم دغه مدرسې چې پاکستان کې ما ته وي چې په افغانستان کې دا ولې ته داسې شي نه مینځته راوړي نو دلته چې هر ملک چې خپل منافع ګوري هدا عربستان چې یو کړي ویل چې موږ هر څه کوم چې د افغانستان د خلکو د ګټو پورې تړاو لري سمدستي امریکا چې د راکټ سیستم د مملکت ځینی وایسته خاص راکټونه چې انټي راکټ سیستم د آیرن ډوم ورتوي هغه د مملکت نیوي چې پایز وارنینګ چې سرتا دغه غوښته موږ به امریکا ولنه په دې اساس دا شی تاسو نه ایسته
په عین حال نو لنډه خبره دا ده تر هغو چې غټ قدرتونه اوکې ورنکا هیڅوک چې د حکومت په رسمیت نه پیژني حتی چین خو هم غټ قدرت ده که تاسې لاړ شئ بین المللي فاینانس ته دغه د بین المللي فاینانس چې ده پانګه اچولو دې طریقې بانکداري سیستم چې د ټول د غربیانو په لاس کې ده هر رقم لوبې ورباندې کوي چې ملکونه چې دي د انزوا ته مجبوري ډېرو ملکو ته د لارې بندي چین دغه د 1990 ماتې امکانو را په دې خوا امریکا مجبور کړی چې یو ډول ډیپندنسي ته موجود شي څنګه ډیپندنسي مارکیټ ورته خلاص کړی ده همدارنګه د امریکای فابریکې دا هم پانګه مرغلې ده خو دغه نن ورځ چې د ټرمپ اډمنسټریشن وخت کې فکر و یو دم دی ویلي ټرمپ ویلي چې فلانکی قانون په اساس باندې موږ خپل فابریکې بیرته د چین راباسو همدارنګه یو دم ریستریکشن په چین باندې ولګي چین چې د ستر تاوانونه چین ته پیږي هم په بین المللي فاینانس کې هم دغه ټریډ کې راکړه درکړه نو دلته چې دی تیار د هر مملکت لپاره سیستمونه موجود دي او دوی د خونه اسانه ډول سره غورځي نو اندیا سره دوی مجبور دي چې لوی قدرت ته غوږ ونیسي بالکل ډاکټر صاحب همدغه یو اخرنی سوال د نظر کوم به بندر اساس سوالونه کوي او د مرګرو یو نیم شیر علیګری او هغه سرګندونې به بزبل متاسته ادي کې اخرنی سوال دی وای طالبان باید په افغانستان کې د نړیوالې پانګونې لپاره څه ډول تګلاره تعقیب کړي لکه دې کې خو تاسو یو څه هم ویلې لکه دا چې د چین خبره وکړه خو کله که بیا افغانستان ته څه پکار دي داسې ده چې هر کله چې یو ملک پانګه اچول کېږي پانګې پلان کېږي هلته هغه ملک چې ریسک اسسمنټ کېږي چې څومره نقص ده څومره ګټه ده موږ ته داسې نه چې کاست بینفټ خطر دی د ما پانګې ته څومره خطر ده اما آینده شتون ته څومره خطر ده د ملک څه دغه دی پولیټیکل ریسک اسسمنټ کنټری ریسک اسسمنټ ورته وایي انویسټمنټ ریسک اسسمنټ ورته وایي چې د پانګه دی ګوري چې عمل ته ما پانګه زی د عمل څومره ظرفیت لري چې ما پانګه چې د دې نه ماته بیرته ګټه لاس راسي دوهم دا چې د عمل بیرته ظرفیت دی لري چې ما ته آزادي راکړه چې زی غواړم د مال پانګه پښتون کې کله چې ویم باسم د ما باندې کوم ریستریکشن نه لري درېمه خبره دا ده چې دوی وایي چې دا ملک څومره سټیبیلیټي څومره ارامتیا ده معمولا چې هر ملک چې دوی پانګه اچوي په دې ملکونو کې دوی معمولا داسې ملک ته ګوري لکه د امریکې ملک چې دلته یو نورمال حالت ده د دې دا بنچ مارک ګرځي دا معیار ګرځي د دې معیار په مقابل کې هغه بل ملک چې دا پرتله کوي چې دا د دې معیار مقابل کې څومره ضعیفه ده د پانګې د امریکې مقابل کې که زما پانګه واچوله په امریکې کې خو پیغام چې مانه ګټه راته راځي دا په امریکا کې ګټه ډیره نه ځکه ته قانون دا خو که زه افغانستان ته لاړ شم د امریکې په پرتله ما څومره ګټه ده څومره نقص ده دغه کاست بینفټ او ریسک اسسمنټ کیږي دا دې لپاره چې په کار دي نمړی دا ده چې سټیبیلیټي مملکت کې سټیبیلیټي دغه ستونزې چې نن ورځ دغه بهرني ملکونه غږونه پورته یي او دغه ځینې لنډغرم دغه استفاده کوي غږونه جګوي دغه ته د حل لاره وسنجي دوهمه خبره دا ده چې حکومت چې ما تل ویلې دوی ته مالې وروره که تاسې غواړئ چې هم اخروي ګټې لاسته راوړئ هم د دنیا ګټې لاسته راوړئ تاسې نرغونې کېنئ یو شورا جوړه کړئ هغه ته مشرانو پایس کېنئ ټول هم په ښه سترګه ورته ګوري چې دغه نرانو دغه مبارزه یې وکړه او دغه نه چوکۍ ته لاس یې وړ نه قدرت ته لاس یې وړ هغه دغه د قدرت پروفیشنل خلکو ته لاس ورکړي خلکو ته چې دغه تخنیکی خلګي اهل د کار دي هغه ته لاس ورکړي چې منیجمنت سکلز ولري لیډرشپ سکلز ولري چې په دې اساس باندې افغانستان چې جوګه اوسي د نړۍ سره یو باظرفیت حکومت دی دلته هم ستونزې د خطراتو دام نه او د مشکلات نه په عین حال کې ظرفیتونه موجود اوسي نو دې لپاره چې دا امکان لري چې څوک هلته پانګه واچي چې داسې غیر نورمال حالت وي دویمه خبره دا ده ډېر ځل کې حتی دغه مجاهد صاحب یو ځای وویلې نور هم وویلې چې چین چمتو دی چې په بیلیونو ډالر پانګه واچوي چین خو چې دا تل چین چې دا موږ تاسې لاړ سو کمبودیا ته نیولې تر هنګري او تر نورو ملکونو پورې چې د چین پانګه اچولې ده تر مغولستان کې فکر څو افریقا پورې شمول ډېر ځای ته هایویګانې ورته جوړې کړي هوایي ډګرونه ورته جوړ کړي دي نو خبره دا ده ښه یو ملک هوایي ډګر جوړ کړی و ښه عصري فوق العاده هوایي ډګر یوازینۍ الوتکې چې هلته الوتې مچان و پکې الوتکه درک نه درلوده
مچانو دغه پکې کته پورته کېده ته به اول تا ته څوک پانګه راوړي چین تا ته وایي زه پانګه راوړم تا اصلا پوروړی کوي ته دوی باندې دغه اوسې مجبور اوسې د دې دغه ته خواهشاتو ته اوس چین چې راځي اول شی تا ته وایي زموږ دا کوو it will be a win-win situation win-win دا به موږ دواړه به پکې وړو اصلا win-win د چین لپاره ده اوس مثال توګه د کمبودیا یو ښار ده هلته ډېره پانګه اچول پرمختګ کې دا ښار چې دی هغه عادي خلکو ټول ځینې کډه کړې ټول چینایان نه ډک ده او هغه څه چې چینایان په چین کې نشي کوي هغه دغه جنایات او مرداري څه چې هغه نن د کمبودیا په ښارونو کې خلک وایي دا خو پانګه نه دا بدبختي ده نو چین که همدارنګه وغواړي چې هلته پانګه واچي چین خو دې لپاره نه چې د افغانستان دغه پسې مړ ده بلکې د چین د افغانستان طبیعي زیرمې غواړي او طبیعي زیرمې په خپل دغه باندې غواړي په خپل دغه باندې معیار باندې دلته به یو څوک چې د چین سره خبرې وکړي دویمه مسله دا ده چې چین دغه د رود اند بیلټ دغه د پروژه ده چې د غرب لخوا ته حرکت کوي یعنې تر جرمني پورې دوی غواړي چې دا پلان جوړ کړه دغه د روډ سیستم جوړ کړه چې د سلک روډ پروژه ده چې په دې باندې دوی کار روان کړی ده د دې لپاره دوی افغانستان ته اړم دي تر یوه اندازې اما خبره داسې ده چې دلته چې تا چا سره بزنس کوي کسان هلته باید موجود وشي چې دې ټول فیزیبیلیټي ټول وکړه ووایي چې په دې کې ما څومره ګټه ده تا څومره ګټه ده څونه مې نقص ده دا معنا نه لري چې څوک پانګه راوړي په دې کې افغانستان ګټه وکړي پانګې منفي اړخونه باید وڅېړي لکه مثالونه مې ستاسې درکړه اوس په بوسنیا هرڅګوینیا کې پانګه اچولې په دغه باندې په کول انرژي باندې دغه ټول چې د انوایرمنټل مسایل پیښ شوي دي خلکو ته مریضګانې ځینې پیښ کېږي همدارنګه په هنګري کې یو دغه ټرین سیستم چې جوړ کړي و چې عادي ډول سره دوره قیمت خو کرپشن په واسطه سره 2 چنده 3 چنده قیمت وکړه خلکو پیسې جیب کې واچولې نو دلته ټول اړخونه باید په نظر کې ونیول شي ریسک اسسمنټ وشي داسې نه چې مملکت حکومت ونی خرازي پانګه چې هغه ته ورور دغه خو لیونیس په خونه خو پیسې خو ما ځونه خپل پیسې له لاس ورکړم نو دا ټول ارخیص دغه باید وشي په دې باندې او دي چې د ملت چې دغه چې د چارواکي چې دوی باید خپل دغه ایمیډیټ دغه نه د پورته چې ګوري دین د وب لید ته باید کار عمل وکړه استراتیژیک فکر وکړه چې آینده د شي د آینده د کړنو ته خپل فکر وکړه خپل فورین پالیسی واضح کا دغه ته خپل ډومېسټک پالیسی د خپل اقتصادي کړنلاره چې واضح کا او همدارنګه وخی چې د حکومت کې څوک مشر کشر ده یوازې نه کس چې ته وینې مجاهد صاحب وینې یو دونه ځوانان دي چې یو دغه یو ځوان چې ډېر میډیا کې مر څرګندنه مبین ده یو خوستای ده یو متقی ده چې هغه سړی ویني خو څوک شته نه لکه دغه چې دغه رئیس الوزرا خدای ژوندی لري خو بيخي خبرې نشي کولای دغه او دغه خبره او دغه خو چې بل مشر خو چې دا خو دغه نه ژوند نه مرګ معلوم ده ځکه تر اوسه موږ نه لیدلای یعنی دا شوی ژوند مرګ معلوم ده دا مالا چې دغه د مشر د هغه باید راوځي ملت هیله ورکړه خلک د وهم نه وژغوري خلک ټول په دې دغه کې چې ټول اوس ګوره تاسف خبره خدا ده چې تر پرونه پورې موږ جنگیدو د بهرنیو چې د افغانستان د خلکو مطلق حق او نرغونی او په پاین حال کې نن ورځ وزارت خارجه نو شي نه فقط چغي وي چې تاسو افغانستان سره مرسته وکړي ال نړیوال د افغانستان سره مرسته دا څنګه وزارت خارجه د وزارت خارجه دغه د چندي غوښتو ده که وزارت خارجه باید داسې یو کار وکړي د ټول نظام باید داسې وکړي چې دغه ځان ته ستونزې پیښ نه کړي دغه تر اوسه چې څه کړي ځان ته ستونزې پیښ کړي دي تاسو باید داسې کار کړی وای تر هغو چې هم ریکوګنیشن کړی وای هم نړۍ ته قبول شوی وای دغه شی چې دغه مشرانو جرګه چې وای دغه لوی ټول طالبانو مشران کې نسته واک به دوی په لاس کې وای لکه د ایران د خامنه‌ای چې ناسته هغه چې ناسته حکومت نور چلی دای په مشه دا اجازه ورکوم دا اجازه نه ورکوم دا شی هم کړی وای د ایران مقابل کې یو حنفي قدرت به همدارنګه په نړۍ په سطح هم یو د مذهبي نقطې نظر یو سټانډارډ او په عین حال کې نړیوال سره هم لوبه کوله زموږ په حکومت کې غرض نه مخ دینی خلک یا کته کشران دي چلی نو دغه فیصلې دي چې خلک باید وکړه دا معنا نه لري او دغه زیاتره چې ماته دغه کې د خشن د کشران نړۍ ته د مخالفت کوي اوروره ملک چې تنای تانه د مونږ ټول ده لکه تا چې ویلې زماني صاحب چې
عیشونه او دغه فائدې ټولې تا ته رسي اما کله چې ته وران سې ما چې خدای مکه بېعزته سې بېعزتي د موږ ټولو سره شریکه ده نو مجبور یم چې درته وایم بل دا خو تا شخصي بزنس نه ده خو د ملک مسله ده بس خدای دې ورحمي صاحب چې ډاکټر صاحب یو بل دا ستا په دغه خبرو باندې لکه یو دا دغه چې د چین دا خبره صحیح ده ځکه دوی چې همیشه دغه کوي صرف یوازې لکه نورو دنیا کې چې کله اګریمنټونه کیږي معاهدې کیږي نو داسې چې لاسلیکونه چې کله کیږي نو کوشش کوي چې لکه وین وین سچویشن جوړ کړي نه چې هر طرف ته ګټونکي شي دواړو طرف ته مګر چین همیشه داسې کوشش کوي چې یوازې لا داسې لاسلیکونه کوي چې ټوله ګټه یوازې دې ته ورسیږي په دې سریلانکا کې داسې یو کار کړی و دا کومه دا بندرګاه جوړه کړې وه چې هغې کې به ګټه نه کېدله هغه بندرګاه بیا د 50 کال لمدوی له په ورکړه که نه لکه دا داسې کوشش کوي چې خپله هغه ملک په یو رقم باندې قبضه کړي لکه که موږ سی پیک تقریبا پنجاب خو هغه څه کوي ځکه هغه خو دغه د سی پیک په خاطر باندې دغه بلوچستان د ګوادر خرڅ کو او دا کوشش وکړي یو وخت به دلته دومره د کار لپاره پنجابیان چې نه راشي چې دوی هغه اکثریت په اقلیت باندې بدل شي لکه دلته به هغه ټول هغه دغه به بدل شي هغه د کوم هغه تناسب سره چې کوم وګړي ژوند کوي د هغې هغه تناسب به خراب کړي زه په دا یو دغه وایم بیا څرګندونه بیا بر اساس ته وخت ورکوو یو بل دغه په دې کې تاسې خبرې په تایید سره د چین اصلي مسله دا ده چین فوقالعاده طریقه دوی غوره کړې نو نړۍ چې دا نظامي استعمالوي چې نړۍ ونیسي دوی تجارت استعمالوي چې نړۍ ونیسي لکه تاسو چې ویلې چې هغه ځای کې ځای جوړوي او کله چې هغه ملت چې د ظرفیت د چلونه ونه لري یا او څه ونیسي کړی وایي چې تا خو دومره ما قرضدار یې خو بس نو خیر آینده 50 کلو کې به دلته زه اوسم آینده 100 کلو کې به زه اوسم په دغه کې عین کارونه کړي دي په افریقا کې همدارنګه چې هلته څوک دغه نشي ورته صحیح ده تاسې نس کې بس موږ به دلته خپل کار کوو خپل تجارت په حیث د وسیله د عسکري اکسپانشن هم استعمالوي دوی خو چې دا دغه غواړي چې د امریکې د نور مقابل کې یو آینده سوپر پاور واوسي دې لپاره سوپر پاور شتون هغه وخت منځ ته راتلی چې کله چې په نړۍ کې لاسرسی ولري هغه ځای ته دوی دا طریقه استعمالي چې هغه لاسرسی ولري د نړۍ مختلفو ځایو ته چې هلته بیا نه څوک په مقابل کې دلیدی چې تاسو خو نظامي راغلی موږ په تجارت لا خو د خلکو پیسې را نه کړي موږ بیرته خپلې پیسو د دغه لپاره د لاسته راوړلو لپاره هلته راوړو خپل خلک مو ځای په ځای کړو نو دا خبره هم بالکل روغله بس دا یو څرګندونه به دوی زموږ د ګران ملګري همیشه موږ سره په ژوندۍ بڼه کې راځي دې لیکلي وایي طالبانو له پکار ده چې میرکي صاحب ته د بهرنیو چارو وزارت ورته ورکړي که نه که دا وزیر وټاکي دا د هغې یو خپله حسن نظر دی نړۍ مننه د هغې نه موږ سره نور ډېر ښه ملګري راسره دي خو زه هغې به کومنټونه زه راخلم خو اول به د راسا صاحب ته وخت ورکړو چې دا کوم سوال لري یا کومه څرګندونه کوي چې هغې خپله وکړي راسا صاحب ستاسې مایک واز دی مایک به درله زه اوس واز کړم مایک دې واز شو راسا صاحب راسا صاحب موږ سره یې که څنګه مایک دی واز دی راتکار موجود نه که څنګه چل دی دا خو زه بس راسا صاحب نشته دی راتکار ځکه دا نشته انشاءالله تصویر شته دی خو دلته شته دی نه غږ راځي ځکه غږ ما کنیکشن مسله به وي او نو بس دغه د کنیکشن دغه ورسره وکړي مسیج ورولېږه په مسنجر کې د راسا صاحب نه غواړم چې واورم او دا خیر هغه به تر درشي आवाज راځي راسا صاحب تصویر دی مولال دی او لکه صرف आवाज درځي اوس صحیح شو زه اوس صحیح شو आवाज درځي وو صبر مې وخوږی اخر صبر وکړو دا خو نه لاړ خزه دا به د دغه د ستونزې لپاره ډیره وا زه به دا به راخاره شي ډاکټر صاحب د طالبانو خو ډیر زیات کنه لکه دغه چین طرف ته سترګې ډېرې وي لکه دوی داسې لکه دوی په خیال کې دا فکر کیو چې دوی به راځي دلته به پانګونه کوي که نه نو که دوی هم رانشي دلته به طالبانو ته ډېر زیات مشکلات نه وي خبره داسې ده زماني صاحب چې مشکلات تیار شروع دي مشکلات چې ده متاسفانه دغه دي حالات په خرابېدو خواته روان دي ستونزې ډېرې سوي دي لومړی دا ده چې په یو ټولنه کې که تاسې فکر وي
دغه عرب سپرینګ چې شروع سه د عربو کې چې مظاهرې شروع سه دا خو د غربیانو لاس خو ټلیفونونه په میلیونو ډالر په مختلفو فاونډیشنونو په واسطه سره ورکړي هر ملک کې خلکو ته ورکړي واخلي ځان ته ټلیفون واخلي بیا یې ورته تاسو په دې کې چې دا ټیکس میسیجونه کوي خلکو ته وسیله د بغاوت یا دغه پیدا کړه خو خلکو چې د دلایل موجوده چې ولی جګیږي د خپل ملکونو یو اساسي شی چې مثال توګه زر په مصر کې یا په نورو ملکونو عربي ملکونو کې موجود وچه ډوډۍ خلکو بل شي نه غوښته فقط وچه ډوډۍ دی وچه ډوډۍ لپاره خلک راغله جکسو او مظاهرې شو کوي من خدای که هر بلا راځي ګبر راځي چې موږ د وچه ډوډۍ راورسي حتی هغه مرسي چې راغی چې د اسلامي ګروپونو دغه هغه چې راغی هغه بعضي اقتصادي دغه کړنې شروع کړي چې د وچه ډوډۍ قیمت لا جکس لا خلک بیا راجکس چې ورور موږ راجکسي دی وچه ډوډۍ لپاره خلک چې دي لومړي ضرورتونه د خلکو باید پوره شي لومړي ضرورتونه پوره شي ځکه لومړي ضرورتونه چې دي د انسان لپاره د سروایوال د شتون یو مهم اړخ ده که زه ونه قسم کړی چې ډوډۍ وخورم زه خو بلا پسې ما بچو ته ماشومان ته ډوډۍ ورنسم کړی لومړی دا چې جنایت ته بلاس کې یو کس بچو ته ډوډۍ ورنکړي جنایت ته نه سه داعش چې داعش پلارم راسي هلته ورمنډي استما ته معاش راکوه چې څوک وایي زه درته وژنم چې مثلا ما بچي وګینئ چا چې بچی چې لوګي لا سمري د مرض نمري داعش چې هر بلا راځي د برخه ور سره اخلي نو ته داسې حالات باید را نشي سړی باید په دې خوشحاله نه اوسي چوکۍ کې ناستي چوکۍ ګرمه وساتي چوکۍ د دې لپاره نه د ګرمې ساتنې لپاره یا د رباني غونې سپیک پکې نه او دغه پکې نه د تیر ځان سره یې ګرځوه دا خو دې لپاره نه چوکۍ د مسؤلیت سره راځي نه یوازې مسؤلیت بلکې مسؤلیت کې باید ظرفیت د فکر هم ولري ګورئ دغه بعضې خلک وایي فلانکي سبق یې سبق په دې معنا نه ده چې هغه جامع او کمالات په الف نه تر یا په هر څه پوه نه هسې نه ده یو مسلک کې یو شی ویلي اصلي شی د سبق ویلو دا ده چې ظرفیت د فکر کولو منځته راځي کریټیکل تینکینګ یو څوک تا شی وایي ښه دا ولې ویلې زه په دې کې فکر دا خو اصلا د قبلېدو ور نه ده دا ته قلم راخلې لیکې دې لپاره دلایل لیکې هغه شی مني یا نه مني دغه کریټیکل تینکینګ فکر کول چې دغه کوي چې ګوري مني یا نه مني دغه ظرفیت د فکر کول یو انسان دا ظرفیت ورکوي تر هغو چې غټو مسایلو کې دغه ونډه واخلي او غټو مسایلو ته د حل لاره پیدا کړه مشکل داسې ده چې ته کس کې نه صحیح ده په وزارت ته کس کې نه وړی محترم ده دغه د صالح انسان ده دیندار انسان ده په هر نقطې نظر ښه انسان ده خو ملته دغه تم ضرورت ده چې نړۍ دغه ولټ انشاونګ چې ورته وایي په جرمني باندې په دغه کې استعمالیږي په سیاسي دغه کې جرمني کې ولټ انشاونګ ورلد ویو چې ورته وایي دا چې دا باید لږ زره پراخه واوسي نړۍ ته باید فکر وکړو چې موږ برخه د نړۍ نه ده چې نړۍ یې موږ برخه همدارنګه ګروپ چې ده د ټولنې برخه ده او طالبانو ګروپ ته دوی د ټولنې برخه نه ده چې ټولنه د دوی برخه نو کله چې ته د ټولنې برخه یې ګروپ یا د نړۍ برخه دلته بعضې تقاضاوې دي چې دغه په اساس ته باید عمل وکړي هم په خپله ټولنه کې هم په نړۍ کې په خپله ټولنه کې څوک درته وایي وروره ښه ته هر ګروپ چې دغه 40 کاله سیاسي ګروپونه راغلي ما ته ویل چې زه څنګه ژوند وکړم چای واغوندم چای وخورم څه رقم وګرځم څنګه راونه ګرځم 40 کاله ګروپونه راغلي د افغانستان خلکو ته ویلي چې څه رقم تاسو ژوند وکړئ د افغانستان خلکو معیار یې اخیستی په ډیران کې اچولی د ګروپونو حزبونو ګروپونو دا د 40 کاله افغانستان خلک داسې وکړي که دا ونه کې مړه کوم که دا ونه کې بندیخانې کې ماچو د دې لویه بدبختي په نړۍ کې نشته بیا خلک به وایي چې ګروپونه خو په اروپا او امریکا کې هم شته دلته چې کلتور دی دغه د مچوریشن د دلته دغه خلکو وخت تیر کړی د سلګونو کلونه تیر سوي دي خلکو ته حقوق شته خلکو چې دي د حق دی دغه لري منفي نظر لري دا لري نو موږ چې دا راځو یو وړکۍ ایډیالوژي ګیم جوړه کړي او هغه چې د دې خلکو په ستونو یې ورمنډو نو دا خو امکان نه لري همدارنګه نړۍ ته وایي چې ورور دغه یې موږ کوو دا چې په زور مو ایستې ده صحیح ده نارینتوب مو کلتور مو کور مو آباد تاریخ یې موږ بچو ته نوم پرېښود داسې افتخار ځای ده خو په عین حال کې
تاریخ کې ماغه نوم پرېښود دا بل نوم مه راته پرېږدي چې ټول به سپک سپک سو خدای مکه چې تورې ونیوله سیاست کې ظرفیت نه درلوده او بیا دا خو نه وایي چې طالب نه درلوده پښتون نه درلوده نو بېرته راځي ما ته وایي بیا زه مجبور یم که ته خوشحاله یې خفه یې ما لاس یخن به یې ورسره خبره ډاکټر صاحب دا یو دغه د اول بر اساس سوال وکړي بیا وروسته دا یوه څرګندونه ده جوابونه ولنډ دغه کوو ما تبدیل کو کړه دا مشکل لرم دلته نو زه هم سلامونه ډاکټر صاحب تاسو ته زماني صاحب ته او ټول لیدونکو ته او د وخت نه په استفادې سره د کرکټ د لوبې بریا ټول افغانانو ته مبارکي وایم ډېره ښایسته لوبه وشوله او ما خپله خدای شاید خپل هم خوشحاله شولم ټوله کورنۍ خوشحاله شوله چې د یو څو د افغانانو په شونډو یو څه مسکان شپه راغله یعنې دا یو غټه خبره ده په دغه څو میاشتو کې چې داسې یو حالات راغلی دی وطن کې نو ډېره د ویاړ ورځ او بس خدای دې همداسې بریا افغانان همداسې بریا نصیب کړي نور نو ډاکټر صاحب زه ډېر وخت نه نیسم یو څو خبرې مې ځان سره یاداشت کړي دي که په دې اړه ستاسې نظر واورم یو خو د دوحې د تړون په ارتباط باندې چې هغه څه پټې خبرې دي که په دې نو زه به دا درې جزه دي دا به یو ځای دغه کوم به تاسې جواب یو ځای وایي ډاکټر صاحب او بله مسله تاسې اشاره مو کړله چې هغه د فرهنګ مسله ده او د کلتور مسله ده چې آیا دغه اوس مستقیما موږ د یو عربي کلتور در یرغل لاندې راغلي یو یعنی که په دې اړه تاسو خبرې وکړئ دا ډېره جدي ده ځکه چې یو ملت چې فرهنګ او کلتور یې ورک کړو هغه نو بیا نو ورک شي زه په دې ارتباط ډېرې خبرې نه کوم بیا تاسو ورباندې رڼا واچوئ او بله مسله د ډیورن مسله ده چې دغه حوادث خو ډاکټر صاحب تاسې د نږدې نه ګورئ تعقیبوئ او په دې اړه معلومات هم لرئ نو دغه د ډیورن دغه مسایل او دغه اوسنۍ پروژه چې اوس روانه ده که په دې هکله داسې عمومي او نظر واچوئ د افغانستان د آینده په ارتباط باندې نو همدا مې یو دوه درې پوښتنې وې مال چې تاسې په رڼا واچوئ نو زه به بس ستاسې جواب ته منتظر شم ډاکټر صاحب مهرباني ډېره مننه دغه د دوحې د اګریمنټ مسله دا ده چې ډېر تر اوسه پورې څو شی ویل سوي دي یو هغه چې په د امریکې په کانګرس کې یو خبره راجګه شوه چې هغه پټ ضمیمي چې دوی ورته وایي چې بعضې پټې مسایل دي تنها د امریکا کانګرس ځینې اشخاصو ته اجازه لیدو ورکړل شوې دا په اساس د ځینو دغه چې مونږ دي نو پوښتنه دا ده چې دا څه شی دي دا پټ مسایل دا څه دي ولې پټ دي ولې ملت سره دا نه شریکېږي آیا شته نشته نو دې کې چې دا څه چې تر اوسه موږ اورېدلي دي هغه د امریکایانو نه دي هغه کسان چې د کانګرس سره ارتباط لري هغوی چې دلته بعضې پټ مسایل دي آیا دا پټ مسایل په دې دي چې دلته یو هوکړه د کومې بیس یا کوم نظامي مرکز ورسره سوی یا بل شی سوي څه سوي دې نه دي استفاده وکړه ویلې چې نه دا شی موږ نه ورکوو بس کار وسو دا مملکت مو ونیوه اما خطر لري چې اوس امریکایان مخالفت کوي ځکه هغه زمان چې پټې برخې چې وي هغه امپلیمنټ نه شي په کار وانچول شي نو البته په دې باندې فقط یو حدس وهی شو په دې دغه باندې خو یو شی ده د استدلال او د عقل استدلال په اساس یو شی چې اتلس میاشتې بحث وکېږي بیا څلور دانې پوینټ دغه نه راوځي ډېر مشکله ده چې د استدلال ما تاسو ته کریټیکل فکر ویلی کریټیکل تینکینګ چې موږ او تاسې د ظرفیت د فکر کولو وایي داسې چې یو شی اتلس میاشتې بحث وکېږي دا څلور پوینټه نه شي کېدی دلته خامخا د هر پوینټ لپاره کته دلایل تفسیر باید وي چې دا که نه شي بیا به دا به د سره کوو دا کوو ته به داسې کوې داسې کوې داسې کوې هر اصول چې راځي د هغه لپاره یو تفسیر یو تشریح یو اضافه تعریف ته ضرورت ده چې هغه ضمیمه کېږي یا پټ ساتل کېږي هر رقم چې دا خامخا موجود ده یعنې که دا څوک ومني که ونه مني دا یو حقیقت ده ځکه هر شی چې کېږي دغه اوس ته ما ته وایي چې سړی دغه ته ځو د کابل له میدان ته ځو په سرویس کې سمه ده کرایه څومره کرایه دومره ده خو دا ومل بیا ته وایې کرایه به ته ورکړې دلته ضمیمه دا ده کرایه به ته ورکړې بیا چې هلته ورسېږي ما سره ماتې نشته ماتې به ته راکړې زه ورته وایم وروره که ماتې نه وي ته به بیا داسې کوې داسې کوې دا نخرې مخرې چې دې ته دغه وایي دا اضافه خبرې وایي چې دا سړی
تشریحات کې راځي. دا ساده مثال خو بل د مملکتونو ترمنځ طبعا ډېر مغلقه ډېر نور مسایل دي چې هغه کې موجود دي. یو هغه ستونزه چې امریکایان بعضې وخت ریاکشن هم کوي، بعضې وخت یو ډول ځان کوي یو ډول بل ځان کوي. دا کېدای شي همدغه ضمیمه مسایل ته چې دوی پټ کړي دغو ته د دې په تړاو وي. نو راغلو دوامې مسلې ته چې د هغه د کلتور او فرهنګ مسله ده. دا 20 کاله چې د امریکایانو فزیکلی په افغانستان حمله کړې وه، خو ایران چې ده کلتوري حمله کړې وه افغانستان. ایران کلتوري حمله په افغانستان داسې کړې وه چې د افغانستان کې چې دغه دري ژبه چې د افغانستان کې موجوده په دې کې هم چې د ایران ډیویژن نیولې تر دانشګاهو ته میژاو ته فلانکۍ دا بلابتر هم کې ګډ کړي. د افغانستان په ټولو مسایلو کې دغه فاونډیشنونه د خمیني فاونډیشن، چی فاونډیشن، دا فاونډیشن دغه چې د یو کلتوري یرغل و. همیشه زه دا مجاهد صاحب دي ته ټول ته مې دا ویلي چې وروره اول تاسې سایقل کې خپل کلتور د ایران د مردارو ټکو نه دغه د مملکت پاک کړئ، کلتور پاک کړئ او دلته تله افغاني پښتني اصول تاسې ځای په ځای کړئ. څو خوشحالي خفګي د موږ ملک دی، موږ هلک هم چې غواړو چې کو راغلو دلته چې د عربو ټکي دي. متاسفانه لکه موږ چې تاسو وویلې چې موږ او تاسې خلک چې متاسفانه دغه اخلاص بولې، ناپوهي بولې، هر څه چې بولې. چا چې یو چا قصه کوله وایي دوه عربو ترمنځ جنګ و او دا دغه څه نومېږي د بل مسلمان دغه افغان ورته ناست وایي یاره دې هغه جنګ هم خوند کړي. دا خبرې چې کولې ته وایي چې دغه ته دغه قرآن مجید لولي. نو خبرو د خلکو حسنیت او دا دغه چې دي کلي چې د عرب چې عرب ګواکې اسلام هم دوی د هر څه دي. الان چې د دوی نه چې دي 300 میلیونه دي، 300 میلیونه چې 6 میلیونه اسرائیلو په کونه کې نولي. نو که دوی کې هغه دغه اسلامیت او غیرت وای پوسې اوس د خپل فلسطینیانو ملاتړ به کړی وای او دغه چې د عرب موږ تاسو ته معلوم دي چې اسلام خبره یې پوسې په عربستان کې هغه چې موږ قبله دغه کوالته چې د قمارخانې درو خلاصې شوې، ډانس کلبونه درو خلاصېږي. نو دغه دوبۍ خو موږ تاسو ته معلوم د نور دې کې بحث ضرورت نشته. خو دا خلک چې دي موږ ملای صاحبان باید پوسي چې د عربي کلتور چې ده اوس ګورئ د تاسف خبره خدا ده چې دغه پښتنو بعضې بدبخته پښتانه هم دي چې نه موږ ورونه یو ما خیر د تبعیض نه ګورو. هېڅوک تبعیض نه غواړي، هېڅ انسان نه غواړي تبعیض غلط کار ده. خو خپل حق پیژندنه د انسان یو حق ده. اوس چرګ ته ووایه ته دغه د هیلۍ مرغاوۍ په ژبه خبرې کوه، چرګ هلکه زه خو چرګ یم. یا پسه ته وایه ته د وزې په ژبه خبرې کوه، ولې وکړه؟ ځکه هغه د هغه شی نه ده. متاسفانه پښتنو ته دومره دغه کلتوري یرغل دومره قوي له پښتنو په شمول د بعضې خاینو پښتنو په شمول چې هغه د جب د ډکېدو لپاره ورسره لګېدي دي اپلخواره. د دې اپلخورو په مرسته دا یرغل دومره دغه سوی دی چې پښتون ته وایي چې خیر ده چې زه خو تا ژبه نه زده کوم، دا خو د ما حق ده، خو ته هم خپله ژبه مه وایه، ته هم خپل کلتوري مسایل مه دغه کوه. او ما په یاده زه یو کله په اریانا ته د کرزي مرزي په وخت کې اریانا ته زه الوتکې د جګ شوم، ما د پټلون شی اغوستی و، دسي ما سره فارسي شروع کړه، ما بیرته پښتو ورسره ټول حیران پاتې شو چې دا څنګه دا خو دغه انګریزۍ اغوستې ده، دا خو باید په فارسي وغږېږي. لکه پښتون چې ظرفیت دی هېڅ شي نه لري. و دا زه چې بعضې وخت چې کوم سیمینارو ته لاړ شم، کوم افغان د نورو قومونو ورونه چې دي هلته یا ازاري یا تاجک یا ازبکي، خو موږ خو ټول یو ملک خلک یو. هغه چې راسي د پښتو خبرې وکړم اکبر دی والله د عجب کار دی. پښتون خو دې غټه لنګوټۍ تړلي فقط هماغه یو سړی، خو موږ هم هر شی تغیر، موږ هم انسانان یو لکه نور انسانان چې دي، موږ هم هر څه چې وو کوی شو. خو دغه کلتوري مسایل چې دي د حقوقو پورې اړه لري. موږ او تاسو پیسې خلکو حق لرو، پیسې خلکو حق دي دی لرو. ما همیشه یو خبر کړی، ما پښتون قوم هغه وخت مخته ځي چې اول دوی ومني چې دوی انسانان دي. کله چې ومنل چې دوی انسانان دي بیا پوهېږي چې دوی حقوق لري. د پاس نه نشي تللی، د کته نه باید شروع وکړه. دا نه وایي چې موږ حقوق غواړو حقوق غواړو، اول ته باید ومنې چې ته انسان یې. کله چې ومنل چې ته انسان یې بیا ته منې چې ته حق لري، حقوق د حق د دې لري چې د ژبې د هر څه. دا معنا د دې نه لري چې موږ غواړو چې فلانکی قوم دې له منځه. نه موږ انسانان یو، موږ جنایتکاران نه یو، موږ نه تعصب کوو نه په تعصب عقیده لرو. خو دغه زموږ د حقوقو مسله ده. دا 20 کاله زموږ ژبه چې ده
دې دومره حد ته رسېدلی وای د دې خاینانو فاسدینو چې اوس له منځه لاړه چې د دوی له لاسه چې چا به پښتون خبرنګار به چې پوښتنه وکړه ټول به مخونه ور واړوه چې د چینایي ژبه له کومه شوه دغه اوس یې مجاهد صاحب نه پوښتنې کېږي والله زه خوشحالېږم ټول په خوږه پښتو باندې پوښتنې ځینې کوي او دغه چې چا به چې په کوم کلاس روم کې پښتو خبره وکړه ټول شاګردان دي چې دغه پردۍ ژبه له کومه شوه دا یو ستر ظلم و کرزی چې د خوله به یې رانیوله چې فارسي به یې خبرې کوي او غني به چې د نور خو ځینې ورک او دومره غوړمالي به یې کوله چې دا 1000 کاله چې د دري ژبې داسې واله که دغه خپل ځان ته چې قایله سه اخر هماغه کسانو باندې چې پانګه اچول هغه ځینې وتښتېده کنځا یې ورته کولې هغه یې ورته کول راغلو د دوران مسلې ته او د ازغن تار ته د ازغن تار چې د اشرف غني په وخت کې جکس او د دې باندې چې د اشرف غني اتمر او زاخیلوال او $1 میلیون واخیست دا یو معلوم حقیقت ده د لندن په دغه کې د دې ناسته و د لندن په دغه کې په یو هوټل کې چې ایست ساید کې چې تر نوم رانه ده هلته هغه کې دې ناسته و په دې کې چې دا $40 میلیون اتمر ته ورسېد $60 میلیون غني ته $10 میلیون زاخیلوال ته په دې دغه کړ دا درته وایم کسان چې د 40 کاله قدرت ته راغلي ټول د دې لپاره راغلي چې خپل جیبونه ډک رباني خیلو چې ټول اصلي د افغانستان په $4 میلیون پاکستان باندې خرڅ کړی اخر دومره ورته چې د مملکت هم غواړي وایي چې پیسې مقصد لاسته راسي نو د مهمه مسله دا ده چې مجاهد صاحب چې ذبیح الله مجاهد یو ډیره ښه خبره د پاکستان خبرنګار په دغه کې وکړه په ځواب کې هغه له د ازغن تار دوران مسوه ازغن تار چې د مونږ نه منو ځکه دا ولسونه سره جدا کوي د خبره دا چې په سیاست کې یو دغه ته ضرورت ده یو باریکی ته خدا په ډیر صراحت سره ویل چې ازغن تار مونږ نه منو که تاسو د امنیت مسلې ته ګواښ باره کې فکر کوئ د امنیت په منګه نو په عین حال کې که موږ تاسو لاړ شو هلمند ته قندهار او نور مسایل ځایو کې چې طالبان حاکم وو هلته د ازغن تار ټول له منځه وړی ده ډېر کې د کلو د خلکو په مرسته باندې د بیخ نه یې ویستلی ده دا خبره ده که پاچاخان به یې د خدای دې وبخي وایي اوبه په ډنګ نه بیلیږي دا تارونو مارونو به راځي خو ولسونه به شتون لري او دا مسله داسې ده چې دا سیاسي کرښې مرښې دا به یي دا معقته مسله ده دا د لنډ وخت مسله ده زه تل یو خبره کوم چې د پښتنو یووالی په څه شي کېږي اساسي شی د پښتنو یووالی په ښه حکومتداري په افغانستان کې چې د عقل خاوندان کینی د افغانستان زیرمې په ښه ډول سره مدیریت کا منیج کا دې ته پانګه راکا د افغانستان بل دغه دوبۍ د کارلو د خواري او د غریبي لپاره جوړ کا بیا نور ته ضرورت نه پښتانه به ټول دی خو تر رواني کاروبار لپاره دلته بیرته راکړه درکه راشي دلته بیا ضرورت د کمیونیکیشن سي ضرورت د انفراستراکچر جوړېدو سي د بنو نه خلک راځي په قندهار کې به کار کوي دغه نه دغه نه د چترال نه خلک راځي د فلانکي ځای نه راځي د کوټې نه خلک راځي دغه ته جلال آباد کې به کار کوي دغه اقتصادي وزن چې شته د $3 تریلیون طبیعي زیرمې چې موږ لرو د دې لپاره پراپر منیجمنت ضرورت پراپر منیجمنت څه معنی لومړی لسته بهرنۍ سره ښه روابط جوړوي اوس ګورئ موږ تاسو په غرب کې اوس موږ تاسو معلومه چې غربیان څومره تنګ نظر دي دغه اوس مثال لار سم دغه ته سوپر مارکیټ ته زیاتره وخت د کمیسو پرتوک کې زما مارکیټ ته یو جوش موس پکار یا چی سودای مل توس پتلون ورته غوندو هغه وغنم لار سم مارکیټ ته ټول دې سترګو لري خاتون ته ګوري چې دا لا څوک ده یو دم داسې دغه وکړه چې یعنی یو سوال ورته پیدا کیږي لاس دقیقې وروسته بیا ماغه پتلون ما واغوسته جمپر واغوسته شرټ دغه لارسه نه دروله څوک راته ګوري نه مشکل ده نه مسله ده غربیان سره کته کینې په یو میز هغه وګوري چې دا سره خو ګوره ګیرم نه لري بریتونه دا ورختانه بلم کند وهلي دي او دغه دریشي ماغوسه نیکتایم د فلانکای ده او غوسر په ټوکو باندې هم ته پیږي یو نیم ټوک احمقانه ټوکی کیږي کنه دغه ډیر ارتفیشل دغه ورته وایي دا ټوکی وایي چې غربیان کې د وخت ماتې د بریکینګ د آیس د وخت دغه نرمولو لپاره کیږي دغه ټوک ته کوکي هغه چې دا هغه جديتوب نه تراولي بیرته عادي حالت
ملا صاحب نشي کوي هغه ټوکه وکړه هغه دغه حالت نشي نرمولی ته قناعت باید هغو ته ورکړي همدارنګه قناعت تنها په دلیل نه ده باډي لانګویج د خپل ځان چې خوري خبرې چې کوي خاندي چې پاره خبر کوي بیا تا جامې ورسره بیا تا د استعمال د ژبې کلتوري دغه نوانسز ورته وایي د انټریکسیز واړه شیان په دې باندې تا دغه وایي د چای باره کې چای راوړي د کافي ورته وایي ټوکه چې نو I don't want coffee I want some tea or whatever یو شی ورته وایي دا په دې لپاره یو خاص شی واړه شیان چې ظرفیت د نورو ملا صاحبانو دې کې نشته موږ دغه شی استعمالوي سو چې دوی دغه جلب ملګرتیا جوړوي سو دغه کسانو سره چې بحث کوو په دې لپاره ملګرتیا جوړو ملګرتیا دا معنی چې هغوی سره پیسې جدي اشخاص موږ بل په ټوکه ورسره کوو بل دفعه چې ما ویني بحث سره کوي پیسې ملګري سره غږیږي بیا زه ورته پسې ګرځم دا شی زه برابروم یا داسې مه کوه داسې مه کوه هغه به په ما باندې باور کوي کله چې په ما باور وکړي هغه چې دا خو نورمال خلک دي ولې دوی سره ستونزه لرو داسې خلک هم هلته پکې شته هغوی دغه نور چې دي خلک تنګ نظر دي په نامه چې دوی بولي خو دغه عصري خلک هم پکې شته دغه عصري خلک چې دي وسیله د کمیونیکیشن کېږي دغه ډسکنیکټ ورته وایي چې قطع د روابطو دغه ډسکنیکټ په موږ او تاسې غوندې خلکو باندې جوړېږي کله چې دا ډسکنیکټ دې جوړ کړه دغه روابط جوړیږي او خلک چې دې موږ او تاسو په سیستم باندې باور کوي ډاکټر صاحب نړیمن زه چې د سب خبرو کې او د ژبه په حق باندې ویم دا ایران چې دی لکه اوس وګوره هره ژبه هغه وخت کې پر مخ باندې ځي چې شاته یو قوي اقتصاد ولري یا د یو ملک څخه هغه دغه شي اداره شي او یو ملک څخه سپورټ شي اوس ایرانیان چې دي لکه په افغانستان کې لکه دومره تلویزیون جوړ کړل لکه د یو هیواد لپاره لکه یو تلویزیون ته د کال $1,00,000 ورکول دا ته ډیر کم دی یا $1 ملیون ورکول هیڅ معنا ایران ته نه لري چې یو د کال $50 ملیون ورکړي 50 نه جوړي مګر زمونږ هیواد چې د پښتنو په نوم باندې جوړ هیواد دی نه د پښتنو په نوم باندې دی مګر دغه ته هیڅ وخت کې د حکومت تخوانه دغه جبه سپورټ نشوله چې خپل حکومت ورته تلویزیون نه جوړ کړي یا حکومت سپورټ کی حکومت ورته کتابونه چاپ کړي ته همیشه خلکو شاعرانو لیکوالانو او یو څه ولس خپل دا کوښښ کړی دی چې دغه کتابونه په خپل مالی دغه باندې لګښتونه باندې چاپ کړي دي او یو څه هغه ته کار هم کړی دا جبه اوسه پورې چې ژوندۍ ده نو دغه په مرسته باندې ژوندۍ ده خپل د حکومت د خوانه هیڅ وخت کې دوی ته کار نه دی شوی بلکې چې کله حکومت ته څوک ورسیږي به د پښتو ویلو او د پښتو لپاره دغه جګور باندې شرمېږي هغه یو قسم احساس کوي چې د فاشیست فکر د څوک استعمال نه کیږي دغه مسله شته او دغه بل مسله هم ډیره خوښه شوه چې کچيري د افغانستان اقتصاد خشو خپل پښتونخوا ورونه به خپل ورسره یو ځای شي چې اوس د اسلام آباد ته ځنو شین د پاره زی به افغانستان ته راځي خو د اقتصاد خوالي د پاره اول چې د امنیت ډیر ضروري دی او هغه امنیت چې دی هغه پنجاب په دې باندې پیږي د څو لسیزو راځي دغه د افغانستان امنیت کې همیشه ګوتی وای چې و ډله په حکومت کې راشي دی او مخکې نه بل ډله جوړ کړي او دغه لوبه شروع کړي د خودي کې زموږ خپل افغانان مسؤل موږ هم د فکر کوو چې پنجاب موږ ته کوم خبره وکړه دا بس اسلامي خبره ده او چې پنجاب موږ څه وایي دغه اسلامي دي موږ خپل د خپل ځان یو په اساسي کمتري کې راګیرو بارڅ کې انفیریورټی کمپلیکس او هغه د انفیریورټی کمپلیکس چې د کې د کوزي پښتانه پکې دي او د زمونږ پاس پښتانه پکې دي بس نو الله دې رحم وکړي ډاکټر صاحب خبره ډیره جالبه ان شاء الله تعالی تاسو څه خبرې وکړي به یو پروګرام تاسو راشي زه یو دغه بل دغه تاسو خبرې په تایید سره وایم چې د افغانستان رهبریت چې څوک په لاس کې نیسي یا باید جرأت نه ډک کس وي ډار ونه لري په خپل ځان ته ګوري یو ځان څوک چې ځان ته چې قایل نسی هیڅ کله چې خپل دغه ته خپل قام ته چې قایل دی نسی څوک چې ګوره په افتخار دغه طالب چې هلته ناسته نو ورور ماته چې راکوي نه ماته ما پکې فایده نه ما کوم چوکۍ ساونیزه غواړم نه کوم پیسه پکې سته نه کوم بزنس ته هلته ناست لکه پښتون ده په پښتو خبرې کې پښتو نه شرمېږي دغه یې موږ لپاره غټ شی ده دا چې سوځم ورباندې همدغه ده نو په دې هیله چې ورونه خبرو ته غوږ ونیسي په غوږو کې خپلې ګوتې نه باسي او دغه وکړه په اصطلاح دغه
موږ نظریات د وروري په سترګه په غوږ باندې ورته ونیسي نو ان شاء الله یو څه نه یو څه ان شاء الله وسی. پروګرام زموږ ماشاءالله یو ساعت ورسېد، یو ساعت نم زیات شو، خو د اخرنۍ سوال ځکه یو 2 سوال دي جوابونه لګلن ورکړي ډاکټر صاحب. سوال خدا دی چې وای ډاکټر صاحب کچیرته په شمال کې مقاومت جبهه کامیاب شي حالته د پښتون حالات به څنګه وي مهرباني؟ لکه دې یو سوال کړی چې بیا چې د شمال ټرواله ته حکومت کې راشي او دغه طالبان د زنو شین نه نخلي او غیر مجبوره کې چل تراشي او شمال دغه شي حکومت بیا بدل شي بیا بسن چل کیږي. لکه شمال دغه خو کامیابی دی امکان نه لري اوسنی حالات کې. له شمال دغه چې فقط په تلویزیونو کې د مقاومت یا په فیسبوکو کې هغه مقاومت ده. هغه مشري چې په پاریس کې دغه ولیابل چې په دغه کې ترکیه کې له بل چې په دوبۍ کې دی فقط د غلا لپاره راغلي. دا خلک چې په خوا په غرونو کې هغه په زر کال کې غرونو ته نه خيږي ځکه وغوي چې دی هغه ایټالوي د لشيان باندې مختصي وي دی او هغه په میلیونو ډالر باندې مختصي وي هغه غرو ته نه خيږي یا پاریس ته یا دوبۍ ته یا کوم بل خواته شي. لوګونه دا چې بیا مقاومت د شمال راځي یا فرضاً خغلی سیاف و دا نور کسان زیالته شورا جوړی دا فقط ټوکی دي. دا ټوکی دي دا شی چې د شل کال چې د څلويخت مملکتو ونه سکړي نو دا لنډغر چې په هیڅ ډول سره نه څه کوي چې هغه ته په اطمینان درته لیسم چې دلته هیڅ هم نشي کولای. او اوس دغه چې دا شی طالبان چې د جګړه چې د شمال نشرو کړ افغانستان داسې وګاڼډه چې آینده 200 کال کې څوک جرأت دغه تقسیمات نشي کولای ان شاء الله تعالی. په ځاخرنه سوال د عبدالستار لالا کله د اچکزه دا وایي چې مرسته یا کومک روسانو د هر چا نه زیات کاو امریکایانو هم کاو نو چین څه ضرورت دی؟ لکه چین ته څه ضرورت دی؟ کنه لکه چې طالبان مقصد دا او هغه ته د دې سترګې پلار چې پنګونه وکي مقصد دغه ځای کې دی. چین ضرورت لري. افغانستان ته د اصلي شی د افغانستان دا ده. افغانستان چې د یو ملک د تلته چې غټو قدرتونو اهداف یو ځای کې کنورجنس پوینټ لکه غوټه د غټو قدرتونو غوټه سلته غوټه کېږي اهداف هر څو غواړي چې ولی دغه د جغرافي دغه چې د لوکیشن چې دا دوهمه مسله دا چې چین ضرورت لري د غرب طرف ته حرکت چې د پلان لاین تر جرمني پورې دا پروژه اقتصادي پروژه باید خپره کا او غیر دینه. دریمه مسله دا چې افغانستان د ریر د ارث میټلز لري چې دا په خاصه ټکنالوژي کې استعمالي لیتیم نه نیولې تربلو شاوخوا د 3 ټریلیون ډالرو دغه لري د 4 بلیون ډالرو طبيعي زیرمې لري چې چین دې ته ډیر زیات ضرورت لري. نږدې د ورته لریم نه چې بل ځای نه راوړي نو په دې اساس باندې د چین ضرورتونه درې اړخیزه ضرورتونه دي. افغانستان چې ولاکه چین دغه غم کې د افغانستان د خلکو خپل اقتصادي ما تاسو ویلي چې چین اقتصادي سیمالي چې نظامی ولکه خپل ټینګه کا نړۍ کې او تر اوسه پورې چې تر یو حد کامیاب هم ده. نړۍ مننه ډاکټر صاحب. ان شاء الله تعالی یو بل پروګرام کې به سره به موږ سره برخه اخلي او ملګرو ته د سوالونو جوابونه ورکوي او ډیر سوالونه دي هغه پاتې دي او هغه د پروګرام وخت پوره شو بلکې او د خېپې نورې اضافه شوه. صحیح نو تر بل ویډیو پورې تاسو خو د پامانی واخلئ به بس نو د خپل بیا ټول تاسو نه د لیدونکو نه ټول ډیره مننه. خوندې وکړي خوندور بحث ور اساس تاسو زماني صاحب ډیر ښه امکانات مو دلته برابر کړي چې یو بل سره نظریه شریکو په دې هیله چې افغانستان کې د خیر او بنورم توي شي خوشحالیان ډیری شي غمونه کم شي. نړۍ مننه. سلام راساس تاسو ماخرنه خبرو کنه دا پروګرام به دغه کوو کنه بندو خیر سره او بس ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکو او ډیر ښه علمي باسم لرو او هیوادوال ته مثبت دغه ورته ورکړل. ډیره زیاته مننه ټولو نه مننه دوستانو نه چې تر اوسه په سره پروګرام کې وو نو ان شاء الله ډاکټر سم کېږي او بیا په پاینده کې نور پروګرامونه هم سره لرو نو نور څه چینل لرو ټول ته ښه شپه غواړم. ډاکټر صاحب تاسو خیوه نړۍ مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې نن ګډون وکړو. ان شاء الله تعالی پراتونکو کې به هم موږ سره ګډون کوي او د ملګرو سوالونه او د هغې د نظرونو ته جوابونه وي. تر بل ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشاله آرامه او سوکاله ژوند لرئ. د الله جل جلاله په امان.